ډونل ټرمپ آصف منیر ته ویلي چې زر تر زره عمران خان رها کړي. عمران خان چې دا کومه مسله ده نو دا زر تر زره ختمه کړي. دغه نیوز نن سبا ډېر زیات چلیږي چې عمران خان ډونل ټرمپ راځي او رها کوي. نو د دې پوره حقیقت در سره شیر کوم چې دې کې حقیقت څومره دی او دروغ څومره دي. خوږو ملګرو څرنګه چې تاسو ته پته ده چې جنرال آصف منیر یو میاشت مخکې د ډونل ټرمپ سره یوازې ملاقات شوی ځکه چې په هغه خلک زیاتره ویب سایټ د امریکې دا وایي چې په هغې کې 4 کسان چې دي د پاکستانیانو او 4 د ډونل ټرمپ سره خپل کسان ورسره په هغې کې ډونل ټرمپ وایي دا هم خبره هم کړې ده چې عمران خان د زر تر زره آزاد کوي او د دې دا مسله حل کوي. ځکه چې زمونږ چې کوم الیکشن نو ما دا خبره کړې وه که زه الیکشن وګټم او کامیاب شم نو عمران خان به رها کام ځم به پاکستان ته. نو یوه خو دغه خبره ده. بله دا خبره د کوم پاکستانیان چې وایي په امریکا کې دلته اوسېږي زما سره که نه نو وایي هغو زما سره ډېر هیلپ کړی او ډېر مدد یې کړی او زما په الیکشن کې د زما د کامیابېدو دپاره. نو دغه خبره ده. بل طرف ته بل کوم ویب سایټ چې هغه وایي چې نه د عمران خان حوالې سره خبره شوې وه خو دا خبره نه ده شوې چې آیا عمران خان رها کوي او پر زور کوشش یې پرې لګولی او دا خبره ورته ډېره سخته کړې چې نه چې څومره تاسو نه کېدی شي دا عمران خان رها کوي. نو دغه دوه خبرې کېدلی شوې وي نو پته نه لګي چې اوس په دې کې حقیقت څومره دی او دروغ څومره دي. خو د امریکا چې کوم دوه نیوز دي کوم خبرونه چې چلی هغو دا خبره راوړله مخې له ځکه چې د عمران خان د ډونل ټرمپ او د آصف منیر چې کوم ملاقات شوی نو هغه پیس ټو پیس شوی دوه کسانو ځکه چې نه پکې سوشل میډیا الاوډ وه نه پکې کسان الاوډ وو. نو دغه ډیټیل و چې مخې ته راغلی تاسو سره ما شیر کړه. نو کېدی شي شاید انشاءالله کېدی شي چې عمران خان رها کړي او ډونل ټرمپ راشي پاکستان ته. نو دغه اپډیټ و چې شیر مې کړه در سره دا چینل در سره زموږ سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم لایک کړئ ځکه چې موږ ډېر کوشش کوو ډېر محنت کوو په دې یو ویډیو باندې. نو ستاسو په لایک باندې هیڅ هم نه کمیږي. نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او د ملګرو سره شیر هم کړئ.